وين على ځات بیا ولې شی راکې لاړو څه شی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو سره تاسو ملګری احسان الله ملګرو. تاسو به دغه ویډیو د ګل چاهت کتلی او دغه ویډیو به درته زه پلیم کوم. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري ملګرو ګل چاهت چې دی د څو ورځو کې تبلیغ تللی او 2-3 میاشتې په تبلیغ کې تېرې کړې، خو دو به په تبلیغ کې هم دغه خپل کارونه کول چې دا څه وو، هغه میکاپونه به یې کولو، هغه د وریځو نه به یې ویښتې ایستله، هغه بکواسات پې کول، د هغه تبلیغ یې ده پرېښوستو او دا واپس دغه ډمتوب ته راغی. ملګرو تاسو د دغه ویډیو ته به زه تاسو ته پلی کړم چې دغه تاسو وینئ چې آیا نن سبا زما چې کوم ینګ یوت دی، کوم دغه نوي ماشومانان چې دي، هغه زما میندې خویندې دي، هسې د دې ویډیوګانو له به داسې زده کړه کېږي. داسې په پاکستان کې ډېر داسې جړاګان دي، هغوی دغه په سکرین باندې نه راځي، خو خپل کار کوي خو په سکرین باندې نه راځي، په سکرین چاله غلط یو انفارمیشن نه ورکوي. واخد دا یو مردار دی، دا یو پمن دی. تاسو د دې شکل ته وګورئ چې دا راځي او په ټیک ټاک باندې داسې خبرې کوي چې د دغه ویډیو کور کې د فیملی سره څوک نشي کتلی، د دغه ویډیو د ماشومان نه نشي کتلی. ولې که ته ماشوم له موبایل ورکړو چې یاره ته په خپل ایجوکیشن جاري ساته، ته په خپل د ایجوکیشن دپاره دغه موبایل ځان ته ساته، نو هغه چې چېرته دغه فیسبوک ورپلوډ کړي یا دغه په یوټیوب باندې څه ځانه سرچ کوي، نو د دغې په من دا ویډیوګانې ورته راشي، نو هغه ماشومانان به دې نه څه زده کړه وکړي. زمونږ خو هر هغې کس باندې مونږ ریاکشن ویډیو کوو چې یاره کوم زمونږ د ملک خلافي، زمونږ د دین خلافي، او آیا زمونږ په ملک کې چې دی یو غلط انفارمیشن ورکوي، یو نیګیټیو میسیج ورکوي. آیا هر هغې کس ته وایم چې یاره تاسو یو پازیټیو میسیج ورکوئ، یو ښایسته خبره کوئ، یوې زده کړه کوئ چې تاسو کومه ویډیو جوړه کوئ، نو هغې ویډیو له خپله ګورئ چې یاره زه دا ویډیو ورکومه، خو دغه ویډیو به زما په میلیونو خلک ګوري، په میلیونو فالوور به یې ګوري چې آیا د دې نه خو څوک څه زده کړه وکړي که نه. نو ملګرو راځئ دغه سکرین ته دغه ویډیو در سره پلی کوم، موږ سره اوسئ. وين على ځات بیا ولې شی راکې لاړو څه شی غنه یار دا غنه خیر دی خو ما یې که بل څه لاړو